د غزني یو شمېر بزګران په دغه ولایت کې د غنمو حاصلاتو د ډېرېدو خبر ورکوي او وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات ډېر شوي. دوی وایي چې تیر کال حکومت د یو شمېر مؤسساتو په همکارۍ دوی ته اصلاح شوي تخمونه ویشلي چې همدا د غنمو د ښه حاصلاتو لامل شوی. بزګران همدارنګه له حکومت څخه د لا ډېرو مرستو غوښتونکي دي. حاصلات خوب امسال نظر در پارسال در پیرارسال امسال خوبتر از خدا دیگه. امسال دمی 3 سال تخم بذری خود مؤسسه ما را داده او پارسال که ما را پیرارسال داده بود و تخم مرغک میخورد. پارسال هم که داده مرغک میخوره. این امسال که داده بود تیر ماه که ما کشت کردیم مرغک نخورده. حاصلش هم خیلی هم خوبه. حاصل نه از نظر در 2 سال پیش خیلی حاصلش خوبه. حاصلات چیزی که گندم است از طرف این گندم مؤسسه است. این مؤسسه داده می کدمودی که پارسال داده کد سیاه و سفید داده می تخم داده. یعنی خدا رو شکر خوب است، بد نیست. میاتن از کشت پارسال امسال خوب است. چیزی که کم بزاید اینجا آوی که آو باشد انشالله برادر جانزید فصل خوبه. میخوایم دیگه که باید حکومت کمک کنه و چه کنه کد و تخم اصلاح شده و مردم توزیع کنه. یک غریب غربت باید خوبتر شنه حاصلات. ورته مهال د غزني د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې په ټوله کې په دغه ولایت کې کرنیز حاصلات ډیر شوي. دوی زیاتوي تیر کال د مرکز په شمول په 13 ولسوالیو کې 34,000 تنو بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کودونه ویشلي دي. څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په مجموع کې حاصلات که میوجات دي که سبزیجات غلجات عموما حاصلات په غزني ولایت کې ښه دي. نو صرف لکه دغه للمي غنم چې دي سږکال ورښتونه کم وو. په للمي غنمو کې لږ کموالی راغلی. نور په مجموع کې حاصلات د غنمو ډېر ښه وو ځکه چې په روز کال موږ تقریبا په حدود د 14,000 نفرو بزګرانو ته اصلاح سوي تخمونه او کودونه په مرکز او 18 ولسوالیو. غزنی یو کرنیز ولایت دی چې اکثره اوسیدونکي یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د حکومت له لوري هم دې برخې ته پاملرنه ډیره شوې ده.